علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران دوستانو هیله لرم چې روغ او جوړ ویاست او د صحت جامې مو پرتن وي. سمیع الله تعالی شم بیا هم په اس ټي میډیا نیو یوټیوب چینل کې. ګرانو دوستانو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او زموږ چینل ته نوي داخل شوي یاست نو تاسو زموږ چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ ترڅو د ښکلي او خوندور او ګټور ویډیوګانو څخه زر باخبر شئ. ګران دوستانو لکه څنګه چې ډېر ملګرو پوښتنه کړې چې موږ اکاونټونه جوړ کړي دي مګر پیسې نه ورکوي هغه مشکل اوس حل شو. ګران دوستانو د سکرین په مخ کې تاسو کتلی شئ چې دغه 3.5 روپۍ ما خپل نمبر ته لیږلي ګران دوستانو او ما خپل اکاونټ څخه د حساب اکاونټ څخه لیږلي دي. نو تاسو ته که چېرته تاسو اکاونټ جوړ کړی پیسې نه دي درکړل نو ګران دوستانو تاسو ته ما بله ویډیو کې هم ښودلی خو بیا هم راځم تاسو به خپل حساب خلاص کړئ. ګران دوستانو کله چې تاسو خپل حساب خلاص کړو نو تاسو به دغلته راشئ تاسو ته دغه اپشن درښیم. ګران دوستانو تاسو به دغلته راشئ په دې به کلیک وکړئ. ګران دوستانو بیا به تاسو راشئ دغلته تاسو ته ایډیټ برخه ښکاري په دې ایډیټ برخه به کلیک وکړئ. ګران دوستانو نو تاسو ته کله چې دغه صفحه راښکاره شو ګران دوستانو دغلته یې ناټ ویریفای لیکلي نو که ناټ ویریفای نو تاسو کوشش وکړئ چې دوباره خپل تذکره او عکس مارڅه بیا دوباره ورکړئ خپل د مخ عکس او تذکره دوباره ورکړئ صفحه عکس ورکړئ. ګران دوستانو د خپل کمرې دغه کوم شیشه چې دغه لږ پاک کړئ او ښه عکس وباسئ او بیا یې ورکړئ. که چېرته ستاسو اکاونټ پینډینګ کې وي تاسو څو پیرې کوشش هم وکړو او که پینډینګ کې نو ګران دوستانو تر جنوري تر 15 پورې دا کسومو پورې د نه پوهېږم دغه ماته میسج راغلی و چې تر جنوري 15 نه اپل به دغه مشکلات هم حل شي. نو هغه مشکلات هم حل کېږي ګران دوستانو او کله چې ستاسو اکاونټ ویریفای شو نو تاسو به د دې ځای څخه بیرته راشئ دغه والټ ته به راشئ. کله چې والټ ته راغلی تاسو خپل اکاونټ ریفریش کړئ. کله چې ستاسو اکاونټ ویریفای شو تاسو اکاونټ ریفریش کړئ حتما تاسو ته پیسې درکوي. ګرانو دوستانو که تاسو اکاونټونه جوړ کړي د سکرین په مخ کې تاسو ته دغه سکرین شاټونه ښکاري دغلته وګورئ. ګران دوستانو خپل نمبر پکې پیدا کړئ دغه کولیکټ چې لیکلي دي د چا چې کولیکټ لیکل شوي دي یعنی هغه شین علامه یعنی تور شوی دی نو دا چې دی ګران دوستانو دې پیسې ترلاسه کړي او د کوم یو چې پاتې دی د ټولو ګران دوستانو پیسې نه دي ترلاسه کړي نو تاسو بیا راشئ ګران دوستانو خپل دغه اکاونټ چې دی بیا ویریفای کړئ یو ځل ته دوباره یې ویریفای کړئ ترڅو تاسو خپل پیسې ترلاسه کړئ. ګران دوستانو یو بل مشکل چې تاسو زیاتره ورسره مخ یاستئ چې اکاونټ تاسو نه ویریفای کړي ګران دوستانو کیدای شي ستاسو دغه تذکره چې دی د ماشومانو وي نو خپل د تذکرې باندې بل عکس ولګوئ او هغه خپل اکاونټ به ویریفای کړئ. چې زیاتره ملګري د دې مشکل سره مواجه دي ګران دوستانو چې وایي زموږ اکاونټ په خپل تذکرې هم ورکوو زموږ تذکرې نه اخلي او که واخلي نو پینډینګ کې وي. ګران دوستانو پینډینګ کې ځکه وي که ستاسو تذکرې الکترونیکي نه وي نو پینډینګ زیات اخلي. که چېرته الکترونیکي وي نو بیا زر ویریفای کېږي. دا پینډینګ ځکه اخلي ګران دوستانو د زیاتر ملګرو تذکرې پخواني دي یعنې عکسونه د ماشومتوب دي نو هغې د پینډینګ کې اخلي ځکه دا تذکرې زر نه ویریفای کېږي. نو تاسو ته د یو طریقه بل هم درښیم ګران دوستانو چې په خپل همغه کاغذي تذکرې باندې په هغې عکس باندې اوسنی یو بل عکس کېدئ او دغه ویریفای کوئ. مثلا دغه حساب پی ته راشئ د حساب پی څخه همغه عکس واخلئ په همغه عکس باندې بل دا اوسنی عکس کېدئ. نو دا به د نن ورځې ویډیو ګران دوستان چې تاسو ته ما سمیع الله تلاش درښودله تر بلې ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوکړ کې حاضر کېږم ما ته اجازه راکړئ ګران دوستان د دې ویډیو لایک کول مو هیر نشي چینل هم سبسکرایب کړئ. د الله په امان.